ګرانو لیدونکو ښه راغلاست. په کابل، مزار شریف او کندوز ښارونو کې څو چاودنې شوي، خو د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د مزار شریف ښار د شیعاګانو په یو جومات کې چاودنه شوې ده. راپورونه وایي چې په سیدوکان نومي جومات کې چاودنه داسې مهال وشوه چې لمونځغاړي په جمع ولاړ ول. د کابل په لویدیځ کې دوې چاودنې شوي. لومړی چاودنه د تلاش دانش په نوم ښوونځي کې شوې او دویمه چې د ماینوا د کمپنۍ په لار کې شوې او ویل کیږي چې په دواړو چاودنو کې ماشومان په نښه شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د ممتاز ښوونیز بنسټ او عبدالرحیم شهید ښوونځي د وروستیو چاودنو پازه هم تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او تر 20 ډیر نور ژوبل شول، خو ځینې راپورونه وایي چې د مرګ ژوبلو شمیر تر دې خورا ډیر و. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.